په قطر هیواد کې د بین الافغاني خبرو لپاره څنګه چمتووالی شروع شوی ده؟ عبدالله د څه لپاره قطر هیواد ته غوښتل شوی ده؟ ټول حال دلته له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د مخامخ مذاکراتو لپاره قطر کې د مراسمو تیاری روان دی. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ مذاکراتو د پیلېدو مراسمو لپاره تیاری پیل شوی دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله به هم د بین الافغاني مذاکراتو په پرانیست غونډه کې ګډون وکړي. د معلوماتو پر اساس د ډیری بهرنیو هیوادونو استازي به د کرونا له امله فزیکي حضور ونه لري، خو د افغانستان حکومت او طالبانو استازي به فزیکي حضور ولري. تر اوسه دقیق د دغو مذاکراتو د پیلېدو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو لا وړاندې د افغان حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي قطر ته رسېدلي او د هغه ځای له مسؤلینو سره د دې غونډې د پرانیستلو په اړه سلا مشورې روانې دي. دغه تیاری داسې مهال کیږي چې لا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون پر سر جنجال شتون لري، خو حکومت یې ډیر جدي نه بولي او په وینا یې موږ خپل اقدامات کړي دي. نور د ژمنې پر اساس د طالبانو نوبت دی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.